بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شاشو خبر شروع په مکارم الاخلاق کې شبای کې یو خوې دی تسبیح بیانول الله رب العزت ویل شي سره په دې سره او تسبیح خپل معنا سره اهل المدي ډېری معناګانې کړې دي. یو معنا ابن حجر اسقلاني فتح الباری کې کړي یو لسم جل کې سبحان الله دا معنا تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص. هر قسم نقصان دغه نه رب العالمین صفائی او پاکواله دي ته ویل شي تسبیح. انسان چې د عقیده ولري چې الله رب العزت هر قسم نقصان نه پاک دي نو دغه تسبیح الله او د الله تسبیح ویل او د انسان به الله جنت لور داخل کی خو په ناراضي د چانه متئریږي نه نور د نقصان نصیبتون نه پاک دی او به بده کې د ارچ تسبیح قرآن ذکر کړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دا د مخلوق ځان لا جدا جدا معناګانو باندې چې قرآن او سنت کله هغه تشریح کوي ګوري کله په معنا د منځ سره راځي او کله په معنا د ذکر سره راځي. لکه عمر بن خطاب بارک راځي چې جلد رجلین سبحا بعد العصر د مازیګر مازنه ورسره د دوه کسان اول انته کې تسبیح په معنا دا من سره ده کله د ملائکه وی کله د انبیاء وی کله د ورځې په اول کې او کله د ورځې په آخر کې او کله په دمنځ کې کله د مجلس په اول کې او کله په آخر کې. په قران او سنت کې کله انسان مطالعه کوي د ټول شی له خبره ثابته کړي ده او ډېر انتهایی ځای نتیجه دارو وتل چې الله رب العزت بارک یو شری د شي عقیده ولري چې د هر قسمه نقصان نه پاک دی د شي کمال ولا صفاتونه رب العالمین له ثابت دي د شي صفات ولا انسان به الله په امدق عمل باندې جنت لبوشي او دا الحمدلله زموږ سره ټول عقیده ده. حدیث کې رسول الله فرمایي جابر شیخ نقل له سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول رسول الله نبی اوریدلی دی هغه ویلي ان اهل الجنه جنت ولا شي یاکلون خوراک کوي فيها بجنت کې ويشربون اسکل کوي او پاغي کې لاړ وغیرہ دا شی بنئ نه به تشبولي او نه بغایتي نه به پوجي ګندګي. صحابه ویل شي فما بال الطعام دا سره چې خوراک وکي دي بخره نتیجه ته جوړیږي یا رسول الله. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وی هغه د مېده چټکه شو دغه نه کوم حواس صدريږي وی د قشن هوا به تیروږي او دغه د بوی بم دشي بوی لکه عنبر د عنبر غوندي بوی. لیکن دا انسانان چې دی دوی به تسبیح او تحمید وایي خو لیکن په دې باندې بده شي نه تنګيږي لکه څنګه چې انسان په دې استلو نه استلو باندې نه تنګيږي. دا موږ تاسو تنفس کته کوو ورته کوو نو آیا په دې باندې موږ کوم ملګری له مشکل پیدا شوی دی نه اټس باقي موږ نه غواړو نه موږ له مشکل به جوړیږي. نو په غي دنیا کې هم انسان د تسبیح اهتمام کوي د تحمید الله د هر قسم نقصان نه پاک دی او د ټول صفاتونو د کمال اغله ثابت دي. نو په دنیا کې چې کوم عمل کړي د عمل به سره په غي دنیا کې موجي کیږي نیکیو کا غبط. سهل بن سعد نقل له وی نبی صلی الله علیه وسلم باندې عمرو بن عوف لاړو دیمه به جوړ جاړه کو د منځو وخت نږدې شو د ابوبکر صاحب خو یو مؤذن راغی ویل ته به خلکو باندې مونږ کوي چې اقامت وایم هغه سید او به وایم او به کم وخت پوره د رسول الله نشته. وی ابوبکر صاحب مونږ کو په دې وخت کې محمد رسول الله راغی او داخله ورسره باندې منځ کې و نو خلکو د لاسونو چې په قول مقصد به دا چې ابوبکر له تنبیه ورکړي چې ګور رسول الله راغی. ابوبکر صاحب خپل منځ کې جاری و وکله چې د خلکو د لاسونو په قول ډیر زیات کړ انتهایی نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر صاحب چې د مقدس راوړو چې ګور محمد رسول الله ورسره ولاړ دی نو نبی صلی الله علیه وسلم اشاره ورته وکړه چې مطلب په خپل ځبانه ودرېګه مکانک لکه سړی هغه څو ګوري اراده دې خبر لري چې زه ورسره شم دا ورته لازم څو خو ځای به ودرېګه ورسره کېګه
ابو بکر چې په دې وخت کې د لاسونو اوچت کړو د الله حمد ویلې په هغه خبره باندې چې محمد رسول الله ورته امر وکړي د دې خبر نو چې ابو بکر چې ورسته شو محمد رسول الله مخکې شو هغه د خلکو له منځ کې چې کله سلام وکړو ویل یا ابا بکر ما چې تعالی کله امر وکړي چې په خپل ځمانه ودرېګنو ولې ته وندرې د ورسته شولې وې د ابو قحافه بچی مناسب نه دی چې هغه محمد رسول الله مخکې ودرېګو منځ دی کی دا ادب لحاظ وکړو دا نشي کېدلې وې چې کله هغه ادب لحاظ وکړو نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو لوي تاسو اکثر د لاسونو پړقول لکه شړې په تور مثال تسبیح دی ویل شي په منځ د الله شي کې دا بل ور باندې شي پړقې دا کار مور کو یاد ساتئ چې کله تاسو یو شاله منځ کې د نیابت مسله برابر وای نو هغه د سبحان الله وای دا لاسونه پړقول ودار زنانه سره مناسب دي څه مطلب کزه دا هغه منځ کې مخکې شوی دا نور زنانه ور پشي دي یا به تور مثال یو شړې د ورسره بشي زنانه دي او هغه په دې وخت کې ساو شنو دی به د لاس نشه وپړقې ما امام به معلوم کی چې ولا یا کمې زیته شوی دي کیفیت باندې ارچ نارینه دی دا کچر د بده مانځ کې امام له فتح ورکې نو د شي بنو چې لاسونه پړقې بلکې وای سبحان الله د دومره اوچته کلمه ده چې د مانځ اصلاح په دې باندې راځي نو سم خیال لای چې د مانځ اصلاح په کومه کلمه باندې راځي ایا په دې کلمه باندې بسړې جنت ته داخل نشي ځکه د موږ په خپل د جنت ته داخله دی یو سبب او ذریعہ ده علي رسول الله فرمایي ودا مې چې بس موږ په وخت کې نو فاطمه زهرا ودا د شتاول دي خپل لاسونو شکایت وکړه عائشه رضی الله عنها او دا ورته ویلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځ راغلي دي وینځ د مال لکه چې زما میچن ته ویو هغه نو ورسره وړو وغیرہ موږ پیرو باش درې ګران د مال نبی صلی الله علیه وسلم کور کې نو د عائشه سره مخامخ شو وی نبی صلی الله علیه وسلم شراغ نو عائشه ورته ویل چې لور دې راغلي و د څه ویلې نبی صلی الله علیه وسلم راغی فاطمه رضی الله عنها فرمایي چې ما علي څخه یو کټ کېونه شکل راغی زمونږ اراده ده چې ته دوه نو وی ویلې په دې خپل ځمانه تاسو پراتو سي وېزمن په دې منځ کې نه سو تر دې پورې چې داغه د خپل اخواله موږ محسوس کی وی به نشه تربیت وکي تاسو ته خبره نه کوم چې تاسو دا کوم شي سوال کړی دا غینه ډیره غوړه ده وینځ څه کوي غلام څه کوي بلکې تاسو چې کله رااله د خپل زیره سم لسترو لا څلور درش کرتے الله اکبر وای درې درش کرتے سبحان الله وای درې درش کرتے الحمدلله وای وکړه تاسو څو وینځ درکې یا د قشن غلام درکې دا هغه خادم نه تاسو دغه ذکر کې ډیر زور دی ډیر برکت پکې دی الحمدلله دا موږ تاسو کولی شي د شپې چې کله سملو د خپل خويندو له د قشن نوريانو له د خپل مور له د زنانه له ترلو له یا ګوندینه دا خبرو کو چې هغه خپل زنانه د خبره تشریح کی چې محمد رسول الله فرمایلی دی چې کله به تاسو کې یو کس د شپې سملی هغه درې درش کړه سبحان الله و یو درې درش کړه الحمدلله او څلور درش کړه الله اکبر وې دي کې بدومره خیر لکه سله چې یو غلام او انسان ملو کړی شي ور کړی شي دغه نه دي ډیره زیاته پیدا ده نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لور تربیت وکي عملی د شنو ویل چې لور یو غلام د پکار دی درې بدل کوم بلکې محمد رسول الله د ذهن ساجي غیله وکړه موږ یې وکړه چې قیامت کې به غلامان تاسو فائدہ نه درکې بلکې فائدہ چې درکې عمل نو په دنیا کې ګور تاسو عمل وکړي او خاص کر به تسبیح ابو سعید سے فرمایي ابو هريره سے دا دوړه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دی به افضل الكلام اربع بهتر په دې کلام کې څلور خبرې دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله دا هر قسم نقصان نه پاک دی والحمد لله څومره صفاتونه د کمال چې دا ټول الله له ثابت دي ولا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه والله اکبر الله د ارچنه لوی دی دا کلمې تاسو استعمالوي د دنیا او د آخرت ټول پروګرام الله برابر کی جنت ته ورمای داخل شي مشهور حدیث دی ابو هريره سے فرمایي ویسه مهاجرین را غریبانان د محمد رسول الله خو وی ویل یا رسول الله دې مالدارانو ملګرو خډیر چې د درجه حاصل کړي من مسکو هغه مسکو من روزانه شاغم روزانه شم لیکن هغه صدقه ورکي موږ نه ورکو هغه غلامان آزادي موږ نه شاهزاده ولې او حقیقت د صحابه په دې نیکي کې دیوبل مخکې کېدل نن موږ په تعمیراتو کې تجارتونو کې دیوبل مخکې کېږو لیکن عمل کې به کمزوري وو نبی صلی الله علیه وسلم ویل تاسو د شوشې نه قائم چې کوم انسانان تاسو نه مخکې په غیبه مخکې شو چې کوم تاسو نه ورسره دي غینه به مخکې شي هیڅ څوک تاسو غوندې کېږي نه مګر هغه سړی چې هغه د عملو کې به هغه تاسو سره برابر دی درنه مخکې دی صحابه ویل ولنه یا رسول الله رسول الله ورته ویلي وتسبحون وتكبرون وتحمدون
دبر كل صلاة 33 مرة دريدرش كره سبحان الله وای دريدرش كره الله اکبر وای او دريدرش كره الحمد لله وای دا ار فرض منځنه ورسته مخکې ودرس کې دا ویل شي و بعض انسانان چې کله دا منځو کې نو متصل بغیر د شي اسکار پوره کې یو سوچ چې سنت ولا مخکینی قومونه چې الله برباد کړی د غیر پر الله سوچ دی یو چې پکې دا چې د فرض او د سنت په مابین کې په دې اسکار باندې څوک فرق نه کوي دي چې الله بد الله قهر او عذاب متوجي کیږي او زموږ سره د جامعات تاسو ګوري مولا الله من تسلم ومنك السلام تبارك جلال والاكرام ویل نه چې دې د نن بچي په یو رکعت د سنت هم کړی نه دا بخاری قومونه چې الله برباد کړه دغه لپاره ډیری وجه دی یو وجه پکې دا چې دغه اسکار څوک نه کې متصل کېږي یو که عذر یا ضروري خبره کله پاتې شي خیر ده لکه رسول الله وکړه خبره کوله ورسره اسکار به وکړه صحابه ویل سیدا مهاجر صحابه چې کله ډاله مالدارانو دا خبره واره دا غویم دا کار شروع کړي نبی صلی الله علیه وسلم را یا رسول الله غویم دا اسکار کوي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې بذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دا دنیا چې کله انسان په حلال وګټي او په حلال باندې مصرف کې په خل لار کې دا خدای الله فضل له چله چله ورکی زه دې نشم اغسته اې دا خبر معلومه شو چې انسان وغواړي چې رسمه سره مال نشي زه خرچه په وکم او جنت ته ځان ورسول اسکار اعمال تسبیح ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي حدیث چې تاسو متوجه شئ وې رب العالمین سم ملائک دي چې خبر اسمه کې ګرځي او هغه انسانان چې کوم ځای کې د ذکر مجلس هغه به ګرځي لکه دا د ذکر مجلس دی رسول الله فرمایي چې د ذکر بهترین مجلس د قران مجلس دی وکله چې دوی د ذکر مند کې یو بل ملګرو لوي کې نه ګر چا پیرته ملائک دا وزن تاو کې وې د اسمان نه تر دنیا پورې دا ملائک دا وزن تاو کړي شي او سوراخ وندي چې کله دا مجلس راشي دا ملائک د الله خو له ورشي الله دې پوښتنه کې سره دین شاغز من په حال باندې پوي دې من اين جئتم د کوم ځای نه رااله فيقولون دې برته جئنا من عند عبادك لنا في الارض الله موږ راو استاد ستاره باسي بندگان نشه هغه بسمه کې کیدی هغه استاد تسبیح ویلي تکبیر دې کو لا اله الا الله ویلي حمدونه ویلي او ستانه سوال کو الله رب عزت بوجي څه سوال اسمانه کو وسار جنت موږ ته جنت غواړو کني غواړو دا نه سم جنت د پاره ده الله رب العزت ورته وي وهل لا جنتي دوی ما جنت لیدلې دي قالوا لا الله نه لیدلې اے رب وکوي ګوري وک چرته وګوري دا جنت نو به خو به خامخ سره مطالبه کوي او ستانه پنهینی ولا رب العالمین ورته چې دا پنهی په سبا نه پسنه ولا وستاد اور نه ودو دا اور لیدلې دی وینا وکدوی دا اور ګوري وي استغفرونک به بستانه بکنه غواړي خا الله رب العزت بو قد غفرت لهم دي ټول انسانانو لما بکنه وکړه او فاعطيتهم دي ټول انسانانو لما جنت ورکه او دا ټول انسانانو ما د اور نه بچ کړ نو دو ملائک بو وي شربا د ذکر او د قران په مجلس کې وسړی نه سوچ دی وبارني سړی دا سره کار واغه د قران درس نه راغلی بلکې سړی له انتظار کو چې وسرو چې دا سره خپل مشکل حل کوم الله رب العزت وروي چې وله غفرت هغه معاف کې زکه دا د شو نیک قوم دی چې د دوی دا هم مجلس سړیم بدبخت کیږي نه دا نور انسانان خو معاف کړو جنتین خو میکلو بکنه مرتبه کړ بلکې هغه انسان چې یو کس ته پر راغلی او دا کس پر مجلس کې نه دا غم بینوان شي دا هغه انسان لما بکنه وکړو جنت نه بوت الحمدلله دا یو حدیث شکل انسان وګوري سړي د الله په خوشاله شي دی حدیث کې وګورئ رسول الله فرمایلی دی چې سبحونک د ملائکه جواب ورکړي الله ست تسبیح بیان ولا دلیل په دې باندې شکل انسان تسبیح وي د ور نه سړی به بچ کیږي دغه ګناهونه سړی ور باندې معاف کیږي او دغه انسان د تسبیح د وجه جنت لذیذ که رسول الله فرمایي چې دین د اسلام درې سو شپته خو نه لري یو به تسبیح دی چې د ویل الله به کوم ځای بوزي جنت لا ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دی اول زمره تلج الجنه اول ډول چې جنت ته داخليږي وي دا غوي د مخونه بده شي لکه 15 سپګمای نه به الته ډکه میته نه به تشي نه به د پوج نقصان نه بل دا لوخي به د سرو زری د سپینو زرو وي خوشبويانه به وسري او د اړو د پاره بده شهوري چې دغه رسول الله فرمایي
دغه کې نه دنه اډو کې او پاغړوي کې به دنه مغزو د حسن ارسب معلومیږي اختلاف به کې نه بغزونه بنئ زړونه به دي شي لکه یو سړی یسبحون الله بکرة وعشیا محمد رسول الله فرمایي چې په جنت کې هم داخله تسبیح سره او مقام وي او هغه د تسبیح نه چې موږ تاسو به مکلف یو ابن قیم سے فرمایي لکه د انسان د ساوتل تنفس اخستل به دي باندې څه مشکل موږ تاسو له پیدا کیږي د قشه باغې دنه کې تسبیح موږ تاسو وایي دي حدیث تاسو ګورئ عجیب حدیث دا دی د مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص نقل لي من محمد رسول الله سره وی ویلي ايا عجز احدكم ايا یو کس پتا سو کې عاجز دی شعر او رز زر نه کی وکي د ورځ زر نه کوي د انسان پتا سو کې شرط عاجز تا وی فساله سائر من جلسائه وملګری ته پوښتنه کوي یا رسول الله زموږ ملګری به څنګه زر نه کی د ورځ وکي رسول الله ورته ویلي وکم انسان چې د ورځې سل کرت تسبیح او سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویدل رب العالمین سل زر نه کی ولیکي او د زر ګناهونه رب العالمین ورشي چې کله موږ تاسو سل تسبیحات د کور دکان لرازي د دکان نه کور لزي گاڑی کې رواني پیدل د سلون چې واړه ولا داخله بیره خبردار او چې سل کرت سبحان الله ته ویلي او سل کرت یعنی سل کرت سبحان الله باندې ستا زر نه کوي الله لیکي او زر د ګناهونو ور باندې راشي زموږ تاسو چرته نه ورې زر ګناهونه کوي لیکن بیا محمد رسول الله دا علاج موږ تاسو خو دلې دلیل شو بده باندې چې د انسان نیکی چې کله نشي شدا په جنت داخلي کې هغه په دغه سبحان الله باندې سعد بن ابي وقاص فرمایي یو باندې چې راغی د محمد رسول الله خاله وی یا رسول الله یو کلام مالوخه چې وایم نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ويقول هو لا اله الا الله وحده لا شريك له نشتري حقدار د بندګۍ سوا د الله نه اکی وزیر شریک نشتا الله اکبر کبیرا الله ډېر لوی دی په لوی سره والحمد لله كثيرا ټول صفاتونه د کمال رب العالمین الذي ذيرا سبحان الله رب العالمين فاكيد الله لچ غرب د مخلوق دی لا حول ولا قوه الا بالله العلي العزيز الحكيم نشته ګرځیدل د ګنا نه توفیق ونه کې مگر دا بد الله په فضل اقل جو ضروري حکمتونه والا دی به ویلي دی باندې چې ویلي دا خو زما د رب د پاره د ایسه شو چې ځکه د الله د پاره ما د حمدونه او د صفاتونو تسبیحات ویلي زما به څه خبره ده رسول الله ورته ویلي وېد شو چې الله مغفر لي وارحمني یا الله ما معاف کما باندې رحم وکا مال هدایت وکا ورزقنا مال رزق وکا الله بس تا ګناونه معاف کړي پتا برحم وکي طالب هدایت وکي او استاد رزق تنظیم الله برابر کړي منګې دې بس ګرځي دې دکان کې تعویذ ولیکو باقي دکان کې ولیکا دې مې څه په منډه کو دا مولي څه په منډه کم تعویذ ولیکو د ثواب کحب نمونه ولیکو دا ولیکو اغا وایا چې اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم دا محمد رسول الله الفاظ سل بسل کې بلکې دین مچس موږ شاسو به یقین دي چې الله بالله رزق ورکي په نسبت سره د بل چا خبره لا عبد الله بن عباس فرمای رسول الله فرمایلی دي وی الله رب عزت خبرې کړي یو دا چې د بنی ادم زما تکذیب کوي او دا مال مناسب نه دي چې زما تکذیب وکي او بل مال کنزل کوي زما مشاوس نه کیسم ګیلا کو دي کړي دا وی تکذیب دا دی زدا خبر کوم چې لکه داخله به ورځ قیامت الله مخله ودرېږي وی دوی وای مړ چې الله چرته به باندې قادر دی چې موږ دې زری شو قبرونه کې دې ورک شو به موږ الله را ژوند کوي دا موږ نه منو او کنزل دا چې سړی وي پلانې د الله نه زولې دی پلانې د الله بچی دی رب العالمین فرمای فسبحان ان اتخذ صاحبه او ولدا پاکیده مال د دې خبره نشه چرته بیبيونه سم چرته نازولې ونه سم تاسو ګره د الفاظم غلط استعمالو الله الصمد د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسکه مفسر دی هغه فرمایي فارسی کی تفسیر کړی دی الله بے نیاز اس نیاز دا معنی نیازولې بے ادب انسان سب کور کې بچی دی لکه سړی وی ولکه د عبدالرحمن زمنګ بچی دی او دا ډیر نجمین بچی دی او کشر بچی هم دی خیر ده کدا پیری ماته کې او دا شیشي ماته کې او دا پلانې او یو دا او کې واغه هیڅ کوم مرته څوک نه وای نو دا خو اسه کې دی او له بیزتی دي خلکو شروع کړه د سي الفاظ چې ارڅ رب العالمین مبارک استعمالي د مخلوق د پاره چې دا دغه ناس والا دی او دا دی د سړي رب العالمین له کنزل وکړه کنزل او جو سړي الله له کنزل کې بده کې بشرط ایمان پاتې شي د سره به نه پاتې کیږي هو چې دا الله ولي دی والله له محتاج دی ابو هريره سے فرمای دی حدیث څنګه امام بخاری سے خپل جامع کې دا حدیث راوړی دی
رسول الله فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمې دي چې ډېر سپکې په دې ژبه باندې او تل د نیکی په درندېږي حبیبتان الی الرحمن زمنګ الله لډې مهربان الله له محبوب دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله د هر قسم نقصان نه پاک دی ټول د کمال صفاتونه الله لدی الله رب عزت د هر قسم نقصان نه پاک دی هغه الله چې العظیم هغه قابل دی عزت دی عزتمن الله دی دا چې ارڅو په دې ژبه باندې اسانه دی کنه دی تل د نیکی په درندېږي او د انسان رب العالمین محبوب دی وجه دا ته چې چا سره مینه ساتي یو سړی وغواړي چې ته یو سړی خپکه داغه په محبوب باندې گزار وکا نو اق سړی د ځان له دشمن جوړ کی او که داغه پوړانی داغه محبوب صفت دی وګي چې لکه دا رقم سړی دی او داغه سره مینه جوړیږي د دې کلمو سره موږ د الله مینه درنو د الله مینه موږ کله راګری چې کله موږ دا کلمې وایو اوس په دې مجلس کې ټول شي وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله د هر قسم نقصان نه پاک ټول حمدونه غل دي الله رب العزت قابل عزت دی د هر قسم نقصان نه پاک جابر بن عبد الله فرمایي ومن بچ کله بغره باندې خاتون الله اکبر باندې ویل چې کله برکت کوي سبحان الله باندې ویل دومره اوچت ډیر قیمت اوچت اندازې ابو هريره سے فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي حدیث ته وګوره ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره چا چې د ورځې سل کړه دي شو ویل سبحان الله وبحمده وې د ګناهونه رب العالمین ختم کی اگر کده شین د زک باندې ځبانه ګناهونه ولې نه د سین زک نبی صلی الله علیه وسلم څومره مشفق دی او رسول الله فرمایي وی چا چې سارو مقام کې دي شي ویلې سبحان الله وبحمده سل کرتا وی په ورځ قیامت په ټول انسانانو کې دا بهتر انسان راغی مګر هغه انسان چې دغه عمل کړي یو چت عمل کړي هغه دنه قیمتي دی سبحان الله وبحمده سل کرت انسان درې شپته بندونه لري سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر امر بالمعروف ونهي عن المنكر دو رکعات د ضحى په وخت کې دا چې تکي الله رب عزت بستا د هغه نعمت شکر ادا تر هغه نعمت شکر ادا کړه حاصل دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې سو شپته خوینه د اسلام دی دا ګور تاسو ځان کې راولي چې جنت اور باندې داخل شي یو به کې دقره سبحان الله ویلا عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله وکړه رکوع کې او سجده کې ویلي سبحان قدوس رب الملائکه والروح دا به ویلي او کله به ویلي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي په دې کیفیت باندې اې دی وجه علماء دا خبره ذکر کړي چې انسان په دې مانځ کې خشوع عاجزي راشي دا په هغه وخت کې راځي چې کله د الفاظ جدا جدا وي مونږ چې مور پیدا شي او ما غو کلمې یاد کړي سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلى بل شي نه وي بل سره عادت نه یو نو موږ په مانځ کې د شي عادت غوندې عبادت بیان نه جدا جدا ویل پکار دي رسول الله فرمایي ویل انا اقول سجد خبر وكم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس ودا الفاظ یو د ټول دنیا له ودا مال محترم دي ټول دنیا عمر سے ویلي کله به مانځي کې د شویل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك چې د ملګری د آیات د دې ادوار په خلکو باندې اهتمام وکاو علي سے فرمایي سبحان الله د الله کلمه رخ خپل ځان له غوړه کړی دا ابن سیرین په عام کلام کې بداو سبحان الله وبحمده دیو عالم مبارک دا راځي هغه به هر وخت سبحان الله ویلي حتی تر دې پوری چې د زور نبی خبر اورواړه ولا او به په خپل کوته باندې کوله چې کله ودا مړ کېدو ما کوته باندې ودا د الفاظ ویلي او استعمالول به روح په دې وخت کې وته ابن قیم سے فرمایي چې په دنیا کې څو شي سره ډېر مشغولي نو اما قشه ورته پسند کدن حالات کې مرাজি چې کوم شي سره تذکره او د شب اور باندې ګرځي تاسو وګورئ دي نږدې مثال دغه اپریشن نشه ده یو مریض او ډاکټر خو لور شي هغه اپریشن یو نشه ورته وکړي دغه الفاظ تاسو کتلی دي چې کوم سړی هغه ټنګ ټکور والے اما الفاظ راوځي چې کوم سړی ذاکری دغه نم د الفاظ راوځي ابن رجب سے فرمایي وی ابو هريره په دورځي زر کرتا بلکې دول سره کرت به هغه استغفر الله سبحان الله دول سره کرت دومره اوچت انداز ډیر فائدې یو پیدا پکې دا چې بده باندې سره رب العالمین لره شيږي د انسان د زړه پکې د ایمان وردن نه کېږي د پوجا او د دې پوجا باندې سره الله نه نږدې کېږي د انسان د شبد الله په ذکر باندې آبادی کې د مسلمانانو علامه را امام شکل ساو چې سره ورته سبحان الله وای دی باندې شل ډیر ثواب حاصلېږي او ناشنا مسله دا التحلي به يؤدي الى الجنه والرضوان چې کوم سره سبحان الله وای الله به راضي شي او دغه انسان الله جنت له ور داخل شي درې څو شپته خوینو کې یو خو داو
فقیر انسان سره مال نشه سبحان الله الله بر مالدارانو درجه له ورسي د الله مینه وتعالى راتوش د ابلیس علیه لعنت نه متبچي او ستاب د بدن باندې چې کومه صدقه لازم ده دغه په ځمانه دا کفاره شولا نو اې دی وجنه رسول الله فرمایي دین د اسلام د څه شپې ته خو نه لري چې کله انسان دغه اهتمام وکي یا رب العالمین چې اراده د خیر وکي نو الله رب العزت وې استا دی انسان له یو خو نه دی خو توفیق ورکړي به جنت ته اور باندې داخل شي سبب ان شاء الله کچر د جون باقی د اسلام د مقدسات او احترام دا چې څوک یې سړی په جنت ته داخليږي لکه جمعه قران کعبه او چې کوم سړی دې به ادبي کې کڅور او شت عمل نه ول نه کړی د انسان ګوره د جهنم په طرف باندې بیروانيږي وې د غیر نسبن ډکه استل نه دا ناروا د ابراهيم عليه السلام ویل دا شری نور اللهم زدني نورا الله نور زیات کا لا تحزن کې لیکلي وې د شړې د غیر سپین وخت به کې ولګي ورته چې مرحبا بك ار وخت الله را ولا زکه دا چې ملمنه تیرېږي نه نن دغه سبا دا روان دي چې کوم انسانان به دغه تور ستور کوي یا جړ کوي نو دا افضل طریقه سپین پر کول جایز ده خو دا سرواله او جړواله دا افضل ده اما تورواله دي کې ولس احادیث محمد رسول الله دي چې کوم سړی د سر وخت د ګیر وغیرہ تورین رسول الله فرمایي د جنت بیر من داخله بالکل ونګوري دي خلکو دا رسول الله خبره چې عدو ونه ښکاري نو به چې په دې کې موږ تاسو دا جون کو وسیګو محمد رسول الله دا ویلي دي چې ګیره تور کړه سر دې تور کې رسنانه ده سر تور کړه وې د جنت بیر هم دا ونګوري بالکل او دا غیر مسلم علامه ده الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد